ګرانو دوستانو، نن در سره یوه ډېره خوندوره او ډېره په زړه پورې وظیفه شیر کوم. وظیفه ده د نظر بد په برابر کې، وظیفه ده د بد اثر په برابر کې. که یو انسان نظر سوی وي، پر یو انسان باندې د چا بدې سترګې لګېدلې وي، نو دا انسان ته پته نه لګېږي چې زه نظر سوی یم. خو دا انسان ډېر ډاکټرانو ته تللی وي، ډېر علاجونه یې کړي، د علاج پته یې هم نه لګېږي، ډېر ټېسټونه یې کړي وي، په ټېسټو کې یو شی هم نه وي، خو لیکن د انسان ته پته نه وي هغه دی نظر سوی وي. ډېر نظریان خلک سته او ډېرې بدې بدې سترګې سته. الله پاک دې سړی ځینې وساتي چې انسان ته وګوري، د انسان تر بلې خوا یې سترګې وځي. نو که چیرې یو انسان نظر سوی وي، پر یو انسان باندې بد اثر سوی وي، نو هغه انسان دې د دې کلماتو ورد شروع کړي او هغه دې دا کلمات وایي او دا وظیفه دې شروع کړي. انسان ته به په خپله درک ولګېږي، انسان به په خپله برابر سي، انسان به په خپله پخواني حال ته ولاړ سي. کلمات یې درته ښیم، بس د دې یو څو مختصرو کلماتو ورده دا شروع کړي. انشاءالله الله پاک به مو له هر رقم اثره، الله پاک به مو له هر رقم نظر بد څخه وساتي. ترتیب یې داسې ده، انسان د یو ځای کښېني، بس دا وظیفه دې کوي او په ذهن کې دې دا وساتي چې زه کوم چا نظر کړی یم، یا دته که چیرې ورمعلوم وي چې زه فلاني سړی نظر کړی یم، هغه سړی دې په نظر کې ونیسېږي. الله پاک به بیا پر هغه سړي باندې داسې تاثیر وکړي چې دا کوم انسان یې نظر کړی ده، دا د کلماتو والا انسان ته، د وظیفې والا انسان ته به دستي پته ولګېږي. نو انسان که هر رقم نظر بد پر لګېدلی وي یا نظر سوی، هغه دې د دې کلماتو ورد شروع کړي. کلمات دا کلمات دي: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من